السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې تاسو به هم ټول راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو نن ډېر زیات خوشحاله یم، په دې هیله چې تاسو هم خوشحاله یاست. ډېر زیات د ویاړ او د فخر خبره ده چې په افغانستان کې یو ځوان دغسې موټر جوړ کړی دی. دا ټول د تعلیم برکت دی چې تعلیم یې کړی دی، خپل ذهن استعمال کړی دی، خپل دماغ یې جنګولی دی. د هغه نتیجه دا ده چې نن یې په افغانستان کې یو داسې موټر جوړ کړي چې هغه په نړۍ کې هم داسې موټر نه دی جوړ سوی لکه څنګه چې په افغانستان کې. په افغانستان کې 40 کاله جنګونه سوي دي، د وینو سیلابونه راغلي دي، په لمبو کې سوځېدلی دی، بیا یې هم نن دومره پرمختګ کړی دی. دا موږ چې ډېرې د تعلیم چغې وهو چې نر او ښځې ته د تعلیم اجازه ورکړه، د هغه نتیجه دغه د نن معلومه سو چې په افغانستان کې یو ځوان دغسې موټر جوړ کړی دی. که دغه ځوان تعلیم نه وای کړی، دا ځوان به حتما په بل ملک کې مسافري کولی، په نورو ملکونو کې به مهاجرتوب ژوند تېرولی، یا به په لارو باندې سختۍ تېرولی، په سختو لارو باندې به یوروپ ته تللی، یا به په لاره کې وژل کېدلی، یا به په ډېرو سختو حالاتو کې هلته ځان رسولی، بیا به د هغه ځای څخه هغوی بېرته افغانستان ته واپس کولی. نو دا د تعلیم برکت دی چې د نن تعلیم کړی دی او داسې موټر یې جوړ کړی دی. اوس که بیا د تعلیم خبره وکړې، نو بیا به ډېر په کمنټونو کې لګیا یې بد رد به وایي چې تا مخکې د تعلیم په اړه ولې غږ نه کوئ چې اوس غږ کوې. دا په دې اوس غږ کوو چې اوس طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ تعلیم بند کړی دی. نو که تعلیم خلاص کړي، په راتلونکي کې به هغه هم دومره پر مخ ولاړې سي چې افغانستان ته دغسې یو د ویاړ کار وکړي. دغه ځوان ته زه آفرین وایم چې دغسې موټر یې په افغانستان کې جوړ کړی دی. دغه ځوان په ایران کې زده کړې کړي دي، بیا راغلی دی خپله انرژي یې په افغانستان کې مصرف کړې ده. یعنې دی وایي چې په 15 کلونو کې ما دغه موټر جوړ کړی. ډېر زبردسته په زړه پورې موټر یې جوړ کړی دی چې تر اوسه پورې هیڅ چا داسې موټر نه دی جوړ کړی. په دنیا کې رقم موټران شته، ډېر پرمختللي موټران شته، خو د دغسې موټر تر اوسه پورې هیڅ چا نه دی جوړ کړی. دغه ځوان وایي کله چې په ایران کې پوهنتون پیل کړ، ټولو راباندې خندل او ویل به یې افغاني های پدر سوخته هست چه زمان دانشگاه میرم. په ایران کې زما د پوهنتون استادانو حتی زما پوښتنې ته ځواب هم نه راکوي. مګر کله چې ما د موټر جوړولو او ډیزاین کولو هڅه وکړه، ډېرو راته د ایران څخه ټلیفونونه وکړل او ویل به یې چې راسه موږ به تاته د ایران تابعیت او پاسپورت درکړو. خپل پروژه د ایران په نوم معرفي کړه. ما ورته ویل هغه ورځې مو له هیره ووتلې چې تاسو به ماته په غرور او تکبر سره کتل، حتی زما پوښتنې مو هم نه راځوابولې. اوس زه د خپلې رښتینې خاورې خدمت کوم او نړۍ ته دا ثابتوم چې افغانستان اوس کولی سي له ایران او پاکستان حتی له جنوبي اسیا څخه هم ښه شی جوړ کړي. ویاړم چې افغان یم او نړۍ ته دا وایم چې افغانستان اوس هم ژوندی دی او ساه اخلي. د دې ځوان سره باید په راتلونکي کې حکومت وژه په وژه ودرېږي او د ده ملاتړ وکړي. د ده سره به نور ځوانان هم پر کار سي او د افغانستان یو ښه نوم به هم نړۍ ته ثابت سي. بیا هم دغه ځوان د آفرین چې دغسې شی جوړ کړی دی، دغسې یو زبردسته موټر یې جوړ کړی دی د افغانستان لپاره. د ټول افغانانو نوم اوس په روښانه دی. موټر د یوازې جوړ کړی دی، بلکې د ټول افغانستان نوم ښه یادیږي. که مو دا ویډیو خوښه سوي، در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نور دوستان هم خبر سي. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.